بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ریپ پروتوکول ته. چیرې دغه اول خدا د چیرې دغه درې راوټر مونږ کنیکشن نه وکړی، نو اوس راځو په درې راوټرو کې مونږ ریپ څنګه کوو کارو. سیده یو به کنفیګریشن وشي، بل تاسو دغه درې راوټرو دغه به مونږ ګورئ، او بل به تاسو ریپ هم زده کړئ چې ریپ څه ته ویل کېږي. سیده تیوریم ویلې وه، نو زه راځم پیکټ ریسټ ته او دا به زه خلاص کړم. ښه ورونو، زه یو درې راوټر راخلم، 1 2 او 3. زه به داسې لږه فاصله ورکړم. دغه ټول اول به ډیوایسونه راواخلئ تاسو، ټول څو ډیوایسونه. سیده همدغسې کنفیګریشن کومه لکه څنګه چې په تخته باندې دی. دا به دلته نصب کړم او رابشم. څو دو کمپیوټر به راواخلم. تاسو چیرې څو راخلئ تاسو پورې اړه لري. 1 2 1 2 او 1 2. راځئ د ټول نه اول به تاسو داسې کار کوئ چې په دې کې به سیریل پورټ اچوئ. تاسو چې به اچوئ سیریل به اچوئ. رابشئ دلته او دلته به تاسو ګورئ. دا به زه لږ نږدې کړم. دلته به دا زوم ان کوئ. دا بټن ګورئ که نه شنه ده تګمه لګېدلی دی، دا بند کوئ. چې بند هم کو نو دا بټن بند شو، مطلب دا سیریل پورټ به راواخلئ، دې کې به واچوئ. بیا ته به دا تاسو آن کوئ. پوه شو دې باندې؟ بیا به دا ختم کوئ. بیا به دې بل روټر ته راشئ. دا به زوم ان کوئ یا زوم ان کوئ ما بس موږ پوه شو په دې باندې. کلیکه بند شو، سیریل پورټ دا راواخلئ، دا په دې کې واچوئ لکه ریل. دا بند کوئ، بیا ته به یې ولګوئ. بیا به راشئ تاسو دې بل روټر ته او دا به تاسو بند کوئ او سیریل به واچوئ. دا سیریل پورټ دی ښه، او دا به تاسو آن کوئ. بس خبره ختمه. اوس خبره دا ده چې یاره زه په دې کیبل باندې ګوره ډایرکټ تاسو ډي سي ډي ټي بیا ډي سي ډي ټي. نو راځئ دا تاسو کنیکټ کوئ. پوه شئ دې ځای پورې ګوره ښه اټومیټیک کیبل ده، بس زر زر یې وصل کړئ. زه به لږ دغه ډیزاین یې برابر کړم. ګورئ وروڼو دا شیان یاد کړئ. سمه ده ښه. دا به داسې کړم، دا به هم لږ پاس کړم او دا به هم لږ داسې څه شو. ښه انشاءالله ستونزه خو نشته تر دې ځایه. نو ګورئ ډېر اسانه دی، ډېر اسانه کنفیګریشن دی. ګوره زه ډایرکټ راوټر ته داخلېږئ او که نه تاسو صحیح کار کوئ نو تاسو به د دې ځای نه په دې کمپیوټر ته به کنسول پورټ باندې تاسو داخل شئ. ګوره کلیک کا کنسول باندې آر او کنسول څه شو. دې ته مې واخلئ. صحیح ده؟ یا دا بیخي دې ځای کې کېدی ستونزه نه لري. او بیا راشئ یو دلته کېدی. نو زه به راشم دغه کیبل ته کنټرول به مې دا واخلم چې دواړه کار وکړي. دا دې سره وصل که کنسول، دا د دې سره وصل که ویرس کنسول. پوه شو دې باندې؟ نو بیسیک کنفیګریشن دی. ګوره همدغسې دغه دي. تاسو به دې لیبل ته ګورئ سیریل 0/0/1 او همداسې راځئ. اوس ګورئ ډیسکټاپ ته او ټرمینل ته راځئ. د ټول ناول متوجه کېنئ. نو enable offering configure terminal. host name چې دی ما سره host name دا چې دی ما سره R1 دی، یعنی راوټر 1. نو زه به داسې کار وکړم چې انټي ګیګا 0/0/0 آی پی اډرس ورته اساین. آی پی اډرس چې دی 10.0.0.0.1 دا دی که نه ګیګا 0/0/0. نو سمېماس کې چې 255.0.0.0 انټر یې کړه. نو شټ ډاون. ګوره فال شو. اوس راځم دا به زه اگزیټ کړم د دې ځای نه او رابشم ورته چې انټي یعنی انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0 وبخئ انټرفیس سیریل کټیب وایي سیریل لیکي. خو که تاسو یې ولیکئ ستونزه نه لري. ورته ولیکئ چې 0/1/0 هلته مې ګوره همغسې دی ښه. په تخته وګورئ نو دا انټر که آی پي ورته اساین که آی پي اډرس څه شی دی ما سره مطلب 1.1.1.1 دا دی که نه صحیح ده. نو راشئ 255.0.0.0 او دا څه کوئ دا انټر کوئ ورته ولیکئ چې نو شټ ډاون. کلاک ریټ راغلی دی که نه کلاک ریټ. نو دلته به تاسو ورته ولیکئ چې کلاک ریټ. که دا ورنه کوئ ګوره بیا ډیټا نه ځي ښه صحیح ده. او کلاک ریټ څه دپاره استعمالېږي چې یاره دغه ډیټا چې د یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته څومره وخت کې لاړ شي، په څومره سپیډ. تاسو تر څومره دي شفټ سره کوېشن مارک بټن ووهئ
تاسو سره دومره دي خو د ټول نه سټنډرډ چې دی هغه 4.5 ده دلته تاسو کاپي کولی شئ دلته پیسټ کولی شئ پیسټ انټر وش نو شټ ډاون وشو ایگزیټ شه د دې ځای نه چیک شه ایگزیټ دا خو شو که نه بل راشئ دلته موږ سره ډیسکټاپ دی او ټرمینل اوکې ها ټرمینل اوکې ها سیش ها څنګه افته دا وایي ها زه اوس ګورم چې دا ان دی که ان نه دی اوس ان شو خلاص شو ګورئ بلکل دا دی ښه بند وګوره آف ده چې آف وي بېکار نه کوي نو متوجه شئ اوس ښه دا د بوټینګ حالات کې مطلب اوس سټارټېږي صحیح ده ښه ګوره نو ورته ولیکه چې نو enable configure terminal conf t host name څه دی ما سره R2 څه شو اوس int ګیګا 0/0 هر پورټ هغه چې اول اساین کوي 0/0 دلته شته مو سره کنه 0/0 دا دی دا کوم آی پی ورته اساین کوم تختی ته وګورئ آی پی ایډریس 20.0.0.1 255.0.0.0 انټر یې کړه نو شټ ډاون وشو ایگزیټ شه ایگزیټ اوس وګورئ چې دا فال شو بالکل فال شو وګورئ اوس څه دی اول سیریل سیریل 1/1 ګوره دا دوه سیریلې خوري یو د دې سره په کنیکټ دی بل د دې سره نو راشئ دلته INT سیریل 0/1/0 آی پی ایډرس څه دی 1.1. وبخئ آی پی ایډرس څه شی دی ما سره 1.1.1.2 صمیمات څه 255.0.0.0 انټر یې کړه نو شټ ډاون او دغه ته خو ضرورت نشته که نه کلاک ریټ خو په دې نشته نه دې باندې نشته دی دلته شته دی ښه اوس په دې باندې پوه شوې ښه دا خو شو کنیکټ شو که کنیکټ نه شو ګورئ دواړه تاسو ګورئ دا دواړه کنیکټ شو که نه شو ګوره دا دې طرف ته ویسم کنیکټ شو که نه آفرین ښه بل چې دی زه به راشم همدلته او دا بل سیریل پاتې شو موږ سره دا به زه راشم د دې ځای مې ایګزیټ شم INT سیریل 0/1/1 دی که نه دلته تاسو وګورئ دلته وګورئ 1/1 دی دا دی 0/1/1 آی پی ایډرس ورته اساین کړئ پیچ شی موږ سره 2.2.2.1 سمنیمات شی 255.0.0.0 انټر یې کړه نو شټ ډاون او کلاک ریټ چې دی غواړي کلاک ریټ موږ سره څو دی 4.5 چې دی دا سټنډرډ دی نو دا ښه دی چې موږ دا ورته اساین کوو ورته ولیکئ چې نو شټ ډاون وش بس ختم لکه ای پی چې اساین کوي دغه پکې وروسته کوو ښه ریپ راشئ اوس ورته ډیسکټاپ ته او راشئ چېرته ټرمینل ته او دا څه کوي اوکې کوي ګوره ته انټر کړه ورته ولیکه چې نو انیبل کنفیګر conf t configure terminal no hostname څه دی router 3 INT giga 0/0/0 IP address په لینون باندې هم داسې ګور لیکلي په دغه باندې ښه پورټونو باندې داسې نه چې په واقع به لګېستی IP address څه دی 10.0.0.1 سمنیمات څه دی 255.0.0.0 انټر یې کړه نو شټ ډاون اوس پوه شئ په دې باندې ایګزیټ شه د دې ځای نه اوس دلته وګورئ دا فال شو موږ سره ښه دا فال شو خو دا اوس هم بند دی وایي چې هلته موږ دغه انټي سیریل ته دغه نه دی آی پی ایډرس نه دی ورکړی انټي سیریل 0/1/0 آی پی ایډرس څه شو 2.2.2.2 سمنیمات شی 255.0.0.0 نو شټ ډاون وګورئ کمیونیکیشن وشو که نه وګوره ټول ترمنځ یعنې داسې راوټر نشته چې هغه بند پاتې وي دي نو اوس راځو اوس پکې ریپ کارومه څه پکې کارومه ریپ پکې کارومه نو اوس راځئ
ریپ نه استفاده کوم او نو اوس نو مونږ ریپ کارو څه شي کارو ریپ نو زه به ته ولیکم چې راوټر ریپ او انټر به کوي نیټورک اول څه شي مونږ سره د دې نیټورک دوه نیټورک دي یو د دا یو دا نو یو چې 10.0.0.0 یو نیټورک شو بل نیټورک ما سره د دې نیټورک څه دی 1.1.1.1 څه شو آفرین ورته ولیکئ چې نیټورک 1.1.1.1 څه شو بل نیټورک ما سره شو بس نشته دی وشو ورژن ورته ولیکئ ورژن اوس ګوره په دې کې کوم ورژن ورته ولیکم دا بای ډیفالت ریپ ورژن 1 شوی دی خو زه ورته ولیکم چې ریپ ورژن یعنې ورژن 2 بس وشو دا ختم څومره اسانه اوس راشي دی بل دغه ته راوټر ته او ټرمینل ته راشي اوکې کېده ورته ولیکئ اګزرشن د دې ځای نه راوټر ریپ څه شي انټر یې کړه نیټورک څه شي موږ سره یو نیټورک دا و چې رشل.0.0.0 دغه درې نیټورک وکنه یو د سویچ سره او دوه د یو ګاونډي سره بل ګاونډي سره څو شو درې نو راشه ورته ورته ولیکئ چې یو چې موږ سره د شل والا بل شی دی 1.1.1.1 دی آفرین بل ما سره شي نیټورک آفرین نیټورک ورته لیکئ 2.2.2.2 1 دی آفرین انټر یې کړه بل نیټورک ما سره شی دی زه ولیکم ښه 1.1.1 دی که نه یار ښه دا بل ټوغه وشو آفرین دا بل ورکړئ ورته ستونزه نه لري چې مخکې وروسته تاسو ورکړه بل شی دی 1.1.1.2 هېڅ ستونزه نه لري ښه وشو ورژن 2 خبره ختمه راشئ په دې بل دغه کې ننوځئ راوټر ته ټرمینل اوکې راشئ دلته ورته اګزټ شه د دې ځای نه ورته ولیکئ چې راوټر ریپ انټر کا څه شی نیټورک څه ما سره یو نیټورک 2.2.2.2 بل نیټورک ما سره مخکې وروسته لیکئ ستونزه نه لري ښه بل نیټورک ما سره شی دیش.0.0.0 پوه شئ او ورژن 2 بس وشو اوس راځئ اوس زه ورته وایم چې ته راشه چې دا اوس مطلب کنیکټ دي که نه دي ټرمینل ته راشه زه دې ځای نه پینګ کومه کمپیوټر نه نه پینګ کومه اګزټ شه د دې ځای نه یا اینډ کا ورته وایم چې پینګ کا راته د بل راوټر آی پي شو د دویم راوټر shell.0.0.1 ماته چې 100% ستا کار څنګه دی صحیح دی سکسسفل شو اوس ورته وایم چې د دې راوټر نه دریم راوټر راته دغه کا پینګ کا نو بالکل به پینګ کوي که به نه پینګ کوي ځکه موږ طریقه صحیح کړې پینګ کا راته څه شی دیش.0.0.1 نو ماته چې 100% ستا دا کار څنګه دی صحیح دی اوس خبره دا ده چې زه ورته وایم چې شو آی پي ریپ راته وښیه شو آی پي ریپ انټر یې کړه یا شو آی پي راوټ انټر یې کړه نو ګورئ تاسو سره دلته ګوره ار چې دی دا چې ریپ دی موږ سره او دا څنګه دی مطلب په دې کې شوی دی سیده یعنې یو دوه او درې سیده نو مطلب دا موږ څو ډیوایسونو کې کنفیګر کو درې راوټرونو کې سیده نو راشئ اوس دغه اپډیټ ماته څنګه 10 سکندو کې راکوي نو تاسو به ورته ولیکئ چې شو ښه تاسو به ورته ولیکئ چې ډیبګ آی پي ریپ انټر یې کوئ آن شو که آن نه شو اوس ګوره زه دلته ناست یم 10 سکنډه کې به ماته اپډیټ یې راکړو که یې نه کړو وګورئ ګوره ډایرکټ اپډیټ راکوي راته 10 سکنډ سینډ او ریسیو دواړه ګورئ ورته خپله ښه یعنې 10 سکنډه کې به دا ماته څه راکوي وروره ګورئ دې ته ګورئ راکوي که نه راکوي نو ګورئ دا موږ ته دا راکولی شي څه شو پوه شئ په دې باندې نو ګورئ دغه ټول کې موږ دغه آی پي وکړو په دې باندې پوه شوئ ریپ باندې پوه شوئ ستونزه خو نشته زه اوس دا ډیټا درته لیکم دې راوټر نه ډایرکټ دې راوټر نه دې راوټر ته ما دې سکسسفل شو زه وایم چې ښځه چې دا سکسسفل شو د دې نه دې ته ولېږه
دې راوټر نه دې ته ولېږه کلیک وکړه په نو ما ته څه وي سکسسفل شو که چېرته تاسو ریل کې هم غواړئ نو ګورئ دلته دغه ډیټا چې ده مطلب څنګه ده ځي ومولیده یو نومه یاده بل نومه بل ته نو ګوره دلته هم دا هم ټیک مار کوي یو دا هم ټیک مار ما ته ډیټا ته څنګه ده تاسو ډیوایسونه هم لېږلی شئ بیا به ډیوایسونه تاسو ولېږئ پوه شئ دې باندې